افغانانو په منځ کې مبارزه کول یا د حق اواز اوچتول دا معنا لري چې د خپل تندی د غر سره وي. باید ته یا د طالبانو نظام سره تعلق ولري، یا د جمهوریت سره تعلق ولري، یا د یو پارټۍ سره تعلق ولري. که دې ودې ویلې چې دا اوسنی نظام د افغانستان د اسلامي اماراتو دا باید د ولس مثبتو غوښتنو ته جواب ووایي، تعلیم باره کې یا نورې چې د ولس غوښتنې دي دا باید ومنل شي. دلته د طالبانو فالوور یا مینوالې بعضې اشخاص په ټیک ټاک په میډیا راځي، تا پسې ویډیو کوي، تا ته کنځلې، تا ته بدې ردې لیکي، تا ته وایي چې ته د امریکې غلام یې، ته د نظام خلاف یې. حالانکې په دغه شریعت کې، په دغه اسلام کې الله تعالی ما ته دا حق راکړی چې زه د دې اوسني نظام نه د خپل حقوقو پوښتنه وکړم، چې د حضرت عمر نه د دویم صادر پوښتنه کیږي. نو آیا زه حق نه لرم چې د خپلو د خویندو میندو د مکتبونو یا د نور حقونو پوښتنه د اوسني نظام د اسلامي نظام نه وکړم؟ که دې ودې ویلې چې جمهوریت کې دا نیمګړتیاوې جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو، زورواکانو، غصبګرو د جمهوریت په نوم باندې اشخاص دلته راځي، صاحب مهربانه په تا باندې ټافې لګوي چې ته خو طالب یې، ته خو دوه مخې، ته خو صاحب مهربانه پلانې بستانې کنځلې بدې ردې درته لیکي. حالانکې په دغه جمهوریت کې تا ته، یعنې دا ډیموکراسي د جمهوریت، تا ته دا حق درکړ شوی دی چې ته وروره د بیان ازادي، ته وروره هر تنظیم سپورټ کړي، ته هر خبره وکړي، ته هر بیان ورکړي، ته په هر چا نیوکې وکړي، ته پر مګر هم نه دي پرېږدي دا جمهوریت په نوم باندې زموږ افغانانو جمهوریت نه بل شی جوړ کړی، لکه څنګه چې اسلامي اماراتو بعض اشخاصو جوړ کړی دی. اوس محمود خان اچکزي صاحب 45 کاله موږ افغانان ورته احترام وکړو، عزت هم ورکړو، په هر کې هم کښېنو، د ده سپورټ هم کوو، د ده مینوالو اوس هم ورته احترام لرو. که موږ پرې نن نیوکې وکړو، صاحب مهربانه د اچکزي صاحب د پارټۍ خلک راځي ما پسې ویډیو یا بل پسې ویډیو کې کنځلې بدې ردې در پسې لیکي او چې ولې اچکزي پسې نیوکې دې پرې وکړي. والکه چې دا اوسه پورې ما حمایت کوو، دا اوسه پورې ورسره ولاړم 45 کاله، خو خیر ده که یو ورځ مې ورته نیوکه مې پرې وکړه، په ده باندې مې سالمه نیوکه مې، کنځلې خو مې ورته نه دي کړي که نه، چا چې ورته کنځلې کړي د کنځلو خلاف یم، مګر هم یو شي ته یعنې ته باید یا مکمل دغه اوسېږي، طالب اوسېږي، یا مکمل جمهوریتي اوسېږي، یا مکمل د یو تنظیم پارټۍ پورې تعلق وساتي، یعنې ته خیاط اوسېږي. که خیاط نه یي، خیاطي نه کړي او ته وایې چې زه د حق خبره کوم، نو په دې میډیا کې د حق خبره کول چې ډېره ګرانه ده. که د حق خبره د اسلامي اماراتو ته وکړه، هغه در نیغ کېږي، وروره در باندې 200 ټاپې لګوي. که جمهوریتیانو ته دې وکړه، هغه جمهوریتیان در پسې نیغ کېږي. که وروره د بل پارټۍ والا دې وکړه، لکه څنګه چې مجاهدینو به په یو وخت کې به د خالد د یو تنظیم د لیډر نوم واغوستو، په بده ور خدای راسي سبا له به نه وي، غیب به وي، چې ورته به دې ویل چې دا پړګی دی پرون شین او نن تور دی، ستا په مرۍ کې وروره صاحب مهربانه پړی پروت و. یعنې په افغانانو کې مبارزه ډېر ګران کار دی، خو حق به ویو، د حق دپاره به خپل اواز اوچتو، د چا به پروا نه ساتو، ځکه حق سره چې دی الله مل دی، او دروغجن او منافق او حیات سره چې دی صاحب مهربانه شیطان مل دی. موږ به خپل د حق مبارزه جاري ساتو، خو کله هم که دغه حالات راغی، په هغه ورځ به مې خدای په اماني غوښتې چې بس نور د خدای په امان موږ ته څوک تنخوا نه راکوي، په افغانستان هم مړه خوږېږي، په افغانان هم مړه خوږېږي. سالمې نیوکې دا زموږ حق دی، که په چا ښه لګي که چا بد.